أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. سورت په ابتدا کې الله پاک فرمایل ان زلزلة الساعة شيء عظیم، یقینا زلزله د قیامت دا ډیر لوی شی دی. وس الله پاک فرمای وان الساعة آتیة لا ریب فیها، یقینا قیامت راتلون کې ده، نشته څه شک په هغه. وأن الله يبعث من في القبور، او یقینا الله پاک يبعث راپور تبکی هاغه څوک چې په قبرونو کې دي. نو د قیامت پر راتلو کې شک نشته، یو انسان هغه دی په دې دوکه کې نه پریوزي چې قیامت کبرا هغه ډیر لري دی. سونه وخت په پاغي کې لګي او بیا به حضرت عیسی علیه السلام راځي او هغه به حکومت کوي او دا غي نه وروسته به بیا حالت ټول خرابېږي او دا غي نه وروسته به بیا قیامت راځي. نو اشاره ده پدې کې چې پدې دوکه کې دی یو انسان نه پریوزي. ټیک ده چې قیامت کبرا هغه لري دی، لیکن د هر انسان سره د هغه د مرګ راتلل او په هغه باندې قیامت جاری کېدل دا یو ځای، او د مرګ هیڅ پته نه لګي چې مرګ انسان له کله راځي. د په ځوانۍ کې راځي، که په بوډاوالي کې راځي، او که نن راځي او که سبا راځي. ډیر کرته انسان هغه په خپل یو اراده او په یو کار باندې د کور نه وځي روغ موړ او په غټو امیدونو کې واپس د خپل کور ته روغ را ونه رسي، او د ده لپاره هم د دغې وخت نه قیامت شروع کېدل. او الله پاک فرمایي چې الله پاک په پورته کې هغه څوک چې په قبرونو کې دي. نو په دې کې دی یو انسان په دې اشکال او شک کې نه پریوزي چې کم انسانان هغه په قبرونو کې دي هغه به الله پاک راپورته کوي، او کم چې یو درنده یا یو بل ځناور یا مرغۍ وغیره خوړلی دی یا اوبو وړی دی او د دا قبر نشته دی ختم شوی دی، نو دی به الله پاک راپورته نه کی نه، بلکې هیڅ کله داسې خبره نه. نمبر 1 خدا دی چې قبر هر هغه ځای دی چې دی د مرګ نه وروسته هغې ته لاړ، هغه که درنده دی وخوړو او که په اور باندې وسوځولی شو، لیکن قبر دلته کې ذکر شوی ردی د وجې نه دی چې کله په عربو کې څومره فرقې وي نو دغه ټولو به خپل مړي ښخول، سوځولو والا پکې څوک نه و. نو د هغو د پوهه کېدو دپاره الله پاک من فی القبور لفظ ذکر. او په بخاری شریف کې یو روایت دی چې یو کسو ډیر ګناهګارو، کله چې هغه بیمار شو وفات ته نږدې شو نو خپل زامن یې راجمع کړو او خپل زامنو ته یې وی چې زه تاسو ته یو خبره کومه خو تاسو ما ته قسم وخورئ چې تاسو به خبره منئ. هغه ورته وی چې یاره ته خو زمونږ پلار یې، قسم ته څه حاجت دی، ستا خبره به مونږ خامخا منو. هغه وی نه، اول به ما ته قسم خورئ.
چې کله دا لوز وکړو د هغې نه وروسته ورته ووایي چې کله زه وفات شم د وفات نه وروسته به تاسو بیا ما وسېزئ او زما ایره هغه به هم سمندر ته څه په هوا کې په دې کې دا به ختمه کړي. نو د هغو دپاره دا خبره انتهایي د مشکلاتو وه ځکه چې په دغې وخت او په دغه سیګې کې دا رواج نه و د سوځېدو، لیکن هغو بیا هم د پلار د مجبورۍ او د وصیت د وجې نه دغه طریقه کار وکړو. الله پاک حکم وکړو هوا ته چې ذرات دا ضایع نه کې ټولې راجمع کړو او دغه سړی الله پاک واپس برابر کو ردنې تپوس وکړو چې ای زما بنده دا کار دی ولې وکړو؟ نو ده ورته ووایي چې الله پاکه ستا د یرې د وجې نه مې دا کار کړی ځکه زه ډېر ګناهګار وم. نو ما وی که زه دغه شانتې پاتې شم نو زما حالت به ډېر انتهایي مشکلي، خو په دې طریقه باندې به زما وجود هغه به ختم شي. یعنی اشاره ده په دې حدیث شریف کې چې دغه اور سیزلی دا به هم الله پاک دوباره بیا را ژوندی کوي، لکه څنګه چې په بخاري شریف کې دا روایت ده چې دغه ذرات الله پاک را جمع کوي. ځکه الله پاک وان الله علی کل شیء قدیر، الله پاک په هر څه باندې قدرت والا دی. هیڅ یو کار داسې نه نشته چې د الله پاک د قدرت نه هغه بهر یا نعوذ بالله د الله پاک د طاقت نه هغه بهر شي. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، او بعضی د خلقو نه هغه څوک دي چې هغو جګړه کوي یعنی بحث کوي په باره د الله پاک کې بغیر علم په غیر د علم نه، ولا هدن او په غیر د هدایت نه، ولا کتاب منیر او په غیر د کتاب رڼا کوونکی نه. د دو سره هیڅ دلیل نه په دې باندې، بس اسی په اٹکل باندې لګیای. مفسرین لیکي چې دا آیت په باره د نظر بن حارث او د ابو جهل کې نازل شوی او دو به هر ټیم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره بحث مباحثه او مخالفت به کو د پیغمبر علیه السلام قسمه قسمه تکلیفونه او هر ټیم به د هغو سوچ او فکر داو چې مونږ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته سنه تکلیف او ضرر ورسه او په سنه طریقه باندې مونږ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لا جواب. ثاني عتق فيه ليضل عن سبيل الله، الله پاک وی تاوهی ډډ خپل د دې د پاره چې گمراه کی خلق د الله پاک د لارې نه، یعنی نور خلق دو گمراه کی په خپل گمراه دي خو نور هم گمراه کوي. او داسې حالات هغه نن سبا ډېر عام شوي دي. یو سړی په خپله یو عبادت یا یو عمل نه کوي، لیکن د هغې دپاره قسمه قسمه شکوک او شبهات د مسلمانانو په ذهنونو کې پیدا کوي چې دا نور خلق هم د دې عمل نه محرومه پاتې شي. انصاف خدا نه دی چې یو انسان هغه په خپل باندې هم یو عمل ونه کی او بل هم د هغې نه منع کی. خو به هر حال که بیا هم یو انسان د یو عمل نه د یو عمل کولو طاقت نه لري یا په خپل نشي کولی، نو کم از کم داسې حربي او داسې خبرې جوړول هغه له نه دي پکار چې نور مسلمانان هغه هم د دغه عمل نه محرومه پاتې دي. نو الله پاک فرمای ثانی عتق فيه ليضل عن سبيل الله، تا وਹੀ ډډ خپل
د دې دپاره چې ګمراه کی نور خلق د لارې د الله پاک نه. نو الله پاک فرمایي له فی الدنیا خزي، د ده دپاره په دنیا کې شرمندګي ده، ځکه دی به زندگی د مسلمانانو په صف کې، د مسلمانانو په ډله کې د منافقت په جامه کې تیری، او دغه منافقت د مسلمانانو په جماعت او ډله کې رده د شرمندګۍ سبب ګرځي. ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، الله پاک وای وبسکو مونږ دته په ورځ د قیامت باندې عذاب د اور سوځونکي، او دا عذاب بدته په دې وجه رسی ذالک بما قدمت یداک، دا په سبب د هغې څه چې مخکې لیږلي دي لاسونو ستا، یعنی دا ستا د عمل په وجه باندې به تا ته دا سزا او تکلیف میلاویږي. او د عذاب سببونه دا دوه دي علماو لیکلي. یو سبب د مجرم جرم، دا جرم دا سبب د عذاب دی. او دویم سبب عدل، یعنی عدل د الله پاک، چې الله پاک ډیر لوی عادل بادشاہ دی. نو د دغه عدل تقاضا هم دا ده چې مجرم نه سزا او د هغه عمل بدله هغه ورکړي شي. نور د الله پاک نه څوک تپوس کوونکی نشته. نو الله پاک فرمایي ذالک بما قدمت یداک، دا عذاب او سزا دا په سبب د هغې څه ده چې مخکې لیږلي دي لاسونو ستا. د پښتو محاوره هم داسې ده چې څه کري هغه بري، یعنی انسان چې په دې دنیا کې څه کوي د هغې بدله به درته میلاویږي. نو الله پاک وایي دا تکلیف او سزا به ستا د عمل په وجه باندې تا ته میلاویږي چې تا د ځان دپاره کم شی بلټي کړی دی او مخکې دې لیږلی دی، هم چې کله بلټي کولاوې هغه سامان به پکې پروتي کم چې تا بلټي کړی. وان الله، او بېشک الله پاک لیس بظلام للعبید، نه دی ظلم کوونکی په بندگانو خپلو باندې. ومن الناس من يعبد الله على حرف، د دې زیږینه الله پاک د انسانانو د یو بلې ډلې بیان کوي، او هغه ډله ده چې هغه عمل یا یو کار کوي د خپل مطلب، مطلبي خلق چې دغه عمل اکثر د منافق جوړي. نو الله پاک فرمایي چې بعضی په خلقو کې هغه څوک دي یعبد الله علی حرف، چې هغه عبادت کوي بندگی کوي د الله پاک په شک باندې. په شک باندې څنګه بندگی کوي؟ د عبادت کوي د خپل دنیاوی غرض او دنیاوی مقصد دپاره. الله پاک دې موږ ته معافي کوي. نن سبا چې څوک مونځ نه کوي نو اکثر چې کله دنیاوي حالت خراب شي او دی چرته د یو عالم یا د یو مولا یا د یو نیک انسان خواله لاړ شي او هغه ول وظیفه ورکوي، نو په وظیفه کې هغه دته یو شرط ولګوي، وای دا وظیفه دا به د مانځه نه بعد کې، نو دی بیا یو څو ورځې دپاره ډېر په اهتمام باندې مونځ کوي. دا مقصد دا مونځ په اصل کې نه، د دې مانځه نه وروستو دا وظیفه دا د دنیاوي مقصد دپاره دی، د هغې دپاره پابندي کوي. خو کله که په دې کار کې ترقي او دغه شانتې کاروبار په تیزۍ روان شي نو دی په دې خپل عمل کې بیا برابر شي، نور هم سخت شي. او که دغه مقصد نه پوره کیږي نو دی واپس خپل مونځ عبادت او یا هغه وظایف دا بیا پرېږدي.
نو الله پاک فرمایي چې بعضی په خلقو کې هغه دي چې هغه بندگی کوي د الله پاک په شک باندې. فإن أصابه خير کورسی کی دتا خیر خیر فائدہ دنیاوی مقصد او غرض د پوره کیږي نو اطمئن به د کلک شي په خپل عمل باندې د نور هم دغه عمل دا په پابندۍ شروع کی. وان اصابته فتنه او کورسی کی دتا ستکلیف س مصیبت یعنی د الله پاک د طرف نه امتحان په د باندې داسې راشي چې د دنیاوی غرض دا پدې کې نه پوره کی نو الله پاک وای انقلب علی وجهه د واپس شي په خپل مخ باندې یعنی دغه عمل دی پرید قلار شره دی مړ وي په تلاوت سکیږي او پدې منځونو او د سونو سکیږي ما ډیر خلک لیدلی دي مړه ډیر نیکان او منګزار دی او د نوړی چاري نه کیږي د ډوډۍ چاري نه کیږي دغه شانتي ګرځي چې ته وګورې تبه چې خیراتي دی چې کېده داغه کار بشه. نو الله پاک وایي چې دغه مطلبي خلق دی او دغه مطلبي خلقو انجام هغه ده خسرت دنیا والآخره تاوانی کړه د دنیا او آخرت د خپل دوانه جان تباہ په دنیا کې د انسان د پاره الله پاک رزق دالی کله ده په یو مقدار باندې دغه رزق بدته الله پاک ورکړي خو چې کله د غرض د عبادت نه هغه هم دا شو نو یو خو دغه عبادت ده هغه خراب شو او دویم دا چې کله رده دغه غرض نه پوره کیږي نو د الله پاک نه خپل امیدونه هغه هم کټ کی نو ردی په وجه اخرت هم رده تباہ او برباد شو ځکه بل ذات داسې نشته چې هغه ستا حالت هغه برابر کی په غیر د الله پاک او کله چې دا مطلبي انسان داسې طریقه کار کوي او رده کار هغه پوره نشي نو د الله پاک در پریدي او د الله پاک د بندگانو په درونو پسې الله پاک ولګي او د هر ټیم د الله د بنده په در کې رسوا او ذلیل ولاړ نو الله پاک فرمایي يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه دورا بلی سوا د الله پاک نه هغه څوک لا يضره چې ضرر نشي رسولې دتا وما لا ينفعه او نفع رسولې شي دتا ذلك هو الضلال البعيد دا گمراهی لري د حق د پداسي گمراهی کې اخطا او مبتلا شوی دی چې د حق نه ډیر لري تله زکات د ټولو نه په بندگانو کې په اول نمبر باندې الله پاک ته محبوب او د ټولو نه افضل هغه جنابی نبی کریم صلی الله علیه وسلم لیکن جنابی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله پاک فرمایي چې ته اعلان وکړه خلق ته لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا چې زه مالک او اختیارمن نه یم د خپل ځان د پاره د نفع او نه د ضرر نو چې کله هغه ته الله پاک وای دا اعلان وکړه دا غنه علاوه نور پیران وغیرہ دا بر صد فائدې او د نفع مالکان جوړ شي يدعو لمن ضره اقرب من نفعه الله پاک فرمای چې دور ابلی هغه سوق ضره اقرب من نفعه چې ضرر د هغه ډیر نږدې ده د نفع داغه یعنی د الله پاک نه علاوه هغه چاته आवाज کوي او د هغه چانه مدد غواړي چې د هغه په وجه باندې دته ضرر خامخارسي او نفع هغه خو که الله پاک د په قسمت کې لیکلي نو دته باورسي کنه نفع هغه په شک کې ضرر یقیني دي لبئس المولى ولا بئس العشير
خامخا ناکارا ملګری دی او ناکارا دوست. الله پاک دې زموږ حفاظت وکړي. وان الساعه او یقینا قیامت آتیه راتلونکی دی لا ریب فیها نشتره څه شک پدې کې. وان الله او یقینا الله پاک یبعث راپورته بکی من فی القبور هغه څوک چې په قبرونو کې دي. ومن الناس او بعض د خلقنا من هغه څوک دي یجادل فی الله چې بحث کوي په باره د الله پاک کې بغیر علم بغیر د علمنا ولا هدى او بغیر د هدایتنا ولا کتاب منیر او بغیر د کتاب رڼا کوونکی نه. ثانی عطفه دا وحی ډډ خپله لیضل د دې دپاره چې ګمراه کی نور خلق عن سبیل الله د لارې د الله پاک نه. له فی الدنیا خزي دلره په دنیا کې شرمندگی ده. ونذيقه او مونږ به وسکو دته یوم القیامت په ورځ د قیامت باندې عذاب الحریق عذاب د اور سوځونکي. ذلک دا بما قدمت یداک په سبب د هغې څه دی چې مخکې لیږلي دي لاسونو ستا. وان الله او یقینا الله پاک لیس بظلام نه دی ظلم کوونکی للعبید په بندګانو خپلو باندې. ومن الناس او بعض د خلقنا من هغه څوک دی یعبد الله علی حرف چې بندگی کوي د الله پاک په شک باندې. فإن أصابه پس کچری ورسیږي دته خیر خیر اطمئن به نو کلک شي دی په هغې باندې. وإن أصابته او که ورسیږي دته فتنة ستکلیف انقلب على وجهه نو واپس شي دی په مخ خپل باندې. خسر الدنیا والآخرة تاوانی کړه د دنیا او آخرت. ذلك هو الخسران المبين دا تاوان واضح ده. يدعو دورابلی من دون الله سوا د الله پاکنا ما هغسا لا يضره چې ضرر نشي رسولی دته وما لا ينفعه او هغسا چې نفع نشي رسولی دته. ذلك هو الضلال البعيد دا گمراهی لري د حقنا. يدعو دو بندگی کوي لمن د هغه چا ضره اقرب چې ضرر د هغه ډیر نږدې دی من نفعه د نفع د هغه نه. لبئس المولى خامخا ډیر بد ملګری دی. ولبئس العشیر او ډیر ناکاره دوست دی.